د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مه شئ، پام وکړئ تازه خو ډېر مهم خبر ته. ملا یعقوب وایي کار اهل کار ته سپارل یو اسلامي امر دی، موږ ورته ژمن یو. د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد ویلي چې کار اهل کار ته سپارل له قومي، سمتي او ژبني توپیر پرته یو اسلامي امر دی چې دوی ورته ژمن دي. هغه د هرات له 200 قلو اردو څخه د لیدنې پر مهال زیاته کړې ده چې اسلامي امارت له هیچا سره د قوم، سمت او ژبې پر بنسټ چلند نه کوي. د نوموړي په وینا کار اهل کار ته سپارل کېدل یو اسلامي امر دی چې اسلامي امارت د امر ته ژمن دی او کارونه به اهل کار ته سپارل کیږي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر خلکو شکایت کړی دی چې اسلامي امارت په ادارو کې پخواني لوړپوړي کارکوونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل هغه غړي چې په اړونده برخه کې مسلکي او لوړ زده کړې نه لري ګمارلي دي. لیدونکو له ملتیا مو مننه.